السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درس مخ کې مختصر غونډه کې نصيحت او هغه په دې موقع باندې چې پرون بل ورځ غالبا یو ورور د سیدلیه کې یا دوانو چې کوم شتوري پای کې وفات شو او څنګه چې موږ خبره رسیدله هغه داسې چې اوبه یې څښي او د اوبو د څښلو نه بعد وفات شوی. الله اعلم چې د زړه څه مرض ورته راغلی و یا د وینې څه مسله وه، خو دا چې انسان وفات شوی مسلمان همیشه ژوندی زړه یې ژوندی، هغه د هرې واقعې کې سوچ کوي، د هغې نه څه درس او عبرت اخلي. اچانک مرګونه ډېر شوي او د قیامت یو نښه ده، لکه څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ویلي، نو انسان په خپل ځان باندې هم ویریږي چې پته نه لګي کله به زما د ژوند دا رسۍ چې دا به شلي. خو په دې موقع باندې یو قصه به درته واورم، هغه قصه ده د هغه سړي چې هغه په ځنګل کې و او زمری پرې راغلی و. نو دا قصه ډېر اهمه ده، غوږو ته کېږدي. یو سړی په ځنګل کې روان و او ازمری پرې راغی. نو څنګه چې به ازمری راغی د وکتو چې ازمري سره دې مقابله نشي کولی، ده ته یې منډې کړې او منډې تې وهلې او ازمری پسې شاته او دومره یې وکړو چې یو کوهی وله مخې ته راغی او هغه کوهي ته ورکوش. کوهي کې یو رسۍ پرته وه، هغه رسۍ ونیوه او د کوهي ته کته لاړه. نو غریب شکر وایستو چې زه د دغه نه خلاص شوم، د ازمري نه. نو ده چې کله کته وکتو نو په دې کوهي کې دننه په دې دیوال باندې یو مار چپ چاپې راتاویږي راتاویږي. دا غریب بیا مسله ورته جوړه شوه چې اوس دې مار سره به څه کوم. نو دغه سوچ کې و چې ده بره دې رسۍ ته وکتو نو دوه منګکان راغلي وو، دا رسۍ یې پرې کول ورو ورو، یو سپین منګک و یو تور. دې غریب ښه مسلې ورته زیاتې شوې په کوهي کې دی او بهر ورته څوک ولاړ دی، بهر ورته ازمری ولاړ دی او څنګه د ده راوته هغه یې خوري. نو په دغه ټیم کې د دې رسۍ ته وکتو، په دې رسۍ له پاسه ګبین لګېدلی و. نو ده دا ګبین باندې خوله کېښود او هغه یې خوړو، هغې له ډېر سخت خوند ورکړو او د هغه ګبین د لاسه د ده نه خپل غمونه ټول اتیر شو. دا تیر شو چې ازمری بهر ولاړ دی، دا تیر شو چې لاندې مار دی، دا تیم هیر شو چې دوه منګکان د رسۍ باندې بره نه لګېدي او شلی او که دا رسۍ وشلوله نو دی به کته ولي، دا هر څه تیر شو. دا قصه وه د دغه سړي. اوس سوال دا دی چې یو سړی به ما ته وایي چې د دې قصې نه ته موږ ته څه ښیې. قصه وشوه، د دې قصې نه زه تاته دا ښیم او سوچ پکې کوه. د انسان تی، د انسان کوم چې منډه وهله د ازمري نه ده، دا تی او دا ازمری چې دی نو دا ستا مرګ دی. دی به تا پسې روان دی هر ځای ته، یو انتظار دی کوي چې ټیم پوره شو ته ډایرکټ باندې حمله کوي. او په دې رسۍ باندې چې ته کته پرېوتې نو دا رسۍ ستا ژوند دی، ځکه بې ته کته لاړې کوم وخته پورې چې وي ته پرې لاړې او د لاندې چې دته مار تاویږي راتاویږي نه دا ستا قبر دی، ستا رسۍ پرې کېده د ژوند او ستا قبر ته د تیاري. او دا دوه منګکان چې لګیا دي، دا یو تور یو سپین، دا شپه ورځ دي مخې ته روان دي چې څومره دا شپه اوړي او څومره دا ورځ تېرېږي ستا د ژوند رسۍ کمزوري کېږي. او دا ګبین چې په دې رسۍ لګېدلی دا دنیا ده.
نو دغه دنیا دومره خوږه ده چې خلکونه دا یېر شوي دي چې لکه مرګ هم دی قبر هم دی دا ژوند په ختمېدو دی رب العالمین ته ودرېدلي دغه ته یېر شوي ده او په دغه ګبین کې لګي دا ګبین په ډېر خوږ لګي دغه شانه دنیا ده ټول خلک په دنیا کې نښتي او چا دا احساس نه کوي چې دا مرګ مال هم راشي او بروز به ډېرو کسانو به دا خبره کړي چې سړی مړ شو بس قیسې ختمه شو خو د دې نه به عبرت ډېرو کمو خلکو اخیستی او دې کې به سوچ ډېرو کمو خلکو کړی چې د دې سې اچانک یو انسان دوایي اخیستو له ورشي او هغه هلته اوبه وڅښي د اوبو څښو نه بعد هغه مړ شي ته څه پته چې زه به مړ کېږم په دې کې بلکې د غریب خو به ډېر اوږده اوږده ارمانونه او ډېر اوږده سوچونه وي نو دا قصه ځان سره یاد ساتي دا قصه مختصر ستا د ژوند قصه ده ستا چې زما خبرې اوري زه تا ته وایم بل چا ته نه وایم دا ستا د ژوند قصه ده دغه زمری اوس په تا پسې لګېدلی او دغه مار تا ته تیار ولاړلی او دغه منګکان لګیا دي ستا هغه رسۍ چې دغه ورو ورو شوکوي او ته لګیا په څه باندې ته په ګبین باندې لګیا د ګبین نه مزې اخلي الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې موږ د خپل آخرت لپاره څه وکړو الله سبحانه وتعالی دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې موږ په عقیده په توحید په عقیده باندې مضبوط یو الله سبحانه وتعالی دې په موږ باندې د مرګ سخت اسانه کړي موږ درسونه روان کړي د واده مسایل هم بیانول او په آخرني درس کې موږ دې ځای ته رسېدلي وو چې د جنۍ غوښتو او د هلک غوښتو د هلک چې جنۍ غواړي او جنۍ هلک له ورکول دغه مسایل موږ تفصیلا بیان کړي بیا موږ په آخره کې دا مسله بیان کړه چې کومې زنانه په سړي باندې حرامېږي کومې حرام دي هغه موږ تفصیل بیان کړه بیا موږ دا مسله بیان کړې وه چې په شریعت کې سړي له اجازت دی چې هغه څلور ښځې وکړي سره د طاقته او چې عدل کې هله او د هغې موږ کوم شبهې چې خلک پیش کوي چې نه دا نه ده په کار او دا ظلم دی د هغې موږ جواب ورکړه او د هغې فایدې موږ ذکر کړې وي چې څه وجه ده چې شریعت سړو له د څلورو ښځو اجازت ورکړی نو نن به انشاءالله مسله بیانو د واده د شپې یا داسې به ووایو چې د واده د پروګرام مسله او دا بیان به ډېر اهم انشاءالله ځکه چې په دې ورځ باندې به کوم ورځ چې د واده پروګرام کېږي دې کې ډېر خلک چې د هغه غلط کار کوي چې هغه د شریعت نه خلاف وي نو د هغې نه مخکې د واده د دې مسلې نه مخکې د واده د دې پروګرام نه مخکې یو بله مسله راځي چې هغه ډېره اهمه ده او هغه مسله چې جنۍ کله واده کېږي د هلک کور ته نو پلار به له سامان کوي دا ډېره اهمه مسله زموږ په شریعت کې خو افسوس دا دی چې دغه اهمه مسله زمونږ په معاشره کې دې شوي ده چې مونږ بالکل بدله کړې ده د شپې نه مو ورځ جوړه کړې او د ورځې نه شپه جوړه کړې ده هغه داسې د هلک د کور سامان چې څومره دی د دې ټولو ذمهوار هلک دی دې خبرې ته غوږ کولاو کوي ښې واورئ د هلک د کور چې څومره سامان دی د دې ټول ذمهوار څوک دی هلک دی او د جنۍ په ذمه باندې یا د جنۍ د پلار په ذمه باندې هېڅ شی نشته چې دوی به د هلک کور له دا سامان راوړي او دا به راوړي نو بیا زموږ په معاشره کې ولې کېږي جواب که عرف داسې جوړ شي چې هغه د شریعت خلاف نه وي نو څه خبره نه او چې کله عرف داسې جوړ شي چې په هغې کې ظلم او زیاتۍ کېږي او د شریعت خلاف وي نو بیا د هغې رد لازم کوو او زموږ چې دا کوم عرف جوړ شوی دی کوم عادت جوړ شوی دی زموږ په معاشره کې دا سراسر ظلم دی سراسر ظلم او بېغیرتوب دی اوس که هلک کور والا د جنۍ نه څه نه غواړي او مؤمنان او غیرتیان او دا ورسره پکې مو ولګوه که پښتانه یي ځکه چې موږ د پښتو ټکی ډېر یادو په دې غیرت په دې ځای کې ځکه مې دې ځای کې دا ټکی هم ووایي نو دوی به د جنۍ د کور نه څه نه غواړي اوس جنۍ کور والا پلار چې دی مالدار دی په خپله مرضۍ باندې خپل لور له چې دی کټ کوي یو شی کوي بل شی کوي دې نه شریعت ته څه نه مننه نه ده کړې دې سړي طاقت کېږي او خپلې لور له چې دی د 10 لکو روپو سامان واخیستو ولې دی شریعت خو به دې کې خبره نه کوي چې ولې دا پلار د جنۍ له سامان اخلي شریعت خبره دې ځای کې کوي چې ولې د هلک کور والا په جنۍ باندې سامان لازم کړی نو خبره په دې کې روانه په دې کې نه ده روان چې دا پلار ولې دې لور لري خو لورې ده لورې د سامان والا اخیستی شي دغه څه حرج نه دی خو دا هله چې کله دا سړی په خپله رضا یې اخلي د هغه طاقت کېږي بس واخیستو او چې طاقت یې نه کېږي نه بیا
بیا په ده باندې د هلک د کور پوټی سامان په ده باندې نشته او نه چې الله دا تپوس کوي او نه چې شریعت دا تپوس کوي چې تا ولې دا لور له سامان نه دی اخیستی. په دې مسله کې ډېر خلک پراته دي او د دې د لاسه دنیا جنکې به کورونو کې ناستې دي ځکه چې د پلارانو طاقت نشته چې هغوی له سامان وکړي. خو دا د افسوس خبره خو دې بې غیرتوب ته وګورئ او الله ته سوال کوي چې الله موږ داسې بې غیرتوب نه لرې ساته چې کله جنۍ هلک کور وله لاړ شي او جنۍ غواړي نو په دغه ټیم کې ښځه تپوسونه کوي کوم چې هلک کور وله ده چې سامان به څومره کوئ سامان چله سامان وکړو هلک له به څومره سامان کړو دا خو هلک دی هلک له څوک سامان کوي تاسو ته تپوس کوم هلک له څوک سامان کوي جنۍ به راپاسي او هلک له به سامان کوي. الله ته همیشه سوال کوي الله دې داسې بېغیرتوب نه موږ لرې ساته. دا زه سړی یم بهر مزدوري کوم بهر ګرځم را ګرځم یو جنۍ عجزه چې ټول عمر له به کور کې ناسته پلار لویه کړه پلار به خرچه وکړه هغه اوس زما کور ته راواده کېږي زه دې انتظار کې ناست یم چې جنۍ به ماله کټ راوړي که نه به راوړي. او د دې ذلت د دې ژوند نه او د دې بېغیرتوب د دې ژوند نه نه واده ښه دی چې سړی د سره واده کوي نه چې ته یو غریب سړی دومره مجبوره کوې چې هغه قرضې کوي او هغه خپل کور خرڅوي او هغه پټی خرڅوي دې دپاره زه لور له واده وکړم ښه سامان چاله کوې داسې کوي ځوان شعر ناست هغه له سامان کوو هلک ناست سامان وله کوو. د افسوس دې خبرې ته وګوره دې دغه ته وګوره هلک کور کې ناست په دې انتظار چې جنۍ به ما له سره وړي. او دا پاکستان او انډیا د پوخا او بنگلادیش او دغه ملکونه پوخا یو ملک دې ته به هندوستان ویلی کېدو هند به ورته ویلی کېدو بیا وروسته جدا شو نو د هندوان د مسلمانانو سره یو ځای اوسېدو. د هندوانو کې دا رواج دی او د هندوانو دا طریقه ده چې هلک کور والا به هېڅ هم نه کوي ټول سامان چې کوي به څوک کوي هغه به جنۍ کور والا کوي. نو هلته څنګه وي هلک چې کله د جنۍ کور ته ورشي نو هغې ته وایي دا به موږ غواړو خو ګوره په یو شرط وي بس موږ له به موټر هلی او به دا قیسې کوي موږ له به بنګله هلی نو بیا هغه سړی غریب که مالدار یو ښه ده که مالداره نه وي نو بیخ بنیاد د هغه وځي او هغه جنۍ ورته په کور کې هغه شم پاتې ځکه چې بنګله اخېسته موټر اخېسته هلک له سکوټر څوک نشي اخېستی سایکل څوک نشي اخېستی حالات داسې دي او دی پکې د بنګلې وي او دی پکې د دغه وي د موټر سایکل وي. نو دغه خلکو سره موږ پاتې شوي زموږ چې کوم پخواني مشران دي رو 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 هغه خو زموږ نه جدا شو هغه ملک هم جدا شو غالبا هغه هندوان هم جدا شو خو هغه رسم او رواجونه څه شو هغه پاتې شو. نو لږ پکې موږ د هغونه ګزاره کوو موږ پکې لږه د هغونه ګزاره کوو چې داسې ډېر مخکې نه ځو یعنې بنګله او ځمکه دا پکې نه یادو خو نور یو د هغه په لاره چې داسې ووایو چې فریزر به راوړي او کټ به راوړي او ایسي به راوړي او دا به راوړي او دغه به راوړي. او د افسوس خبره او د سوچ خبره هغه دا ده چې د هلک کور والا به چې ته به ژوند کې ایسي لیدلی نه او نه به کولر لیدلی او دې ته به څه وایي کولر به راوړي تا چېرته لیدلی دی نه موږ لیدلی نه خو راوړي به لازم به یې راوړي. او بیا معاشرې ته وګوره زمونږ کم پلار چې غریب یو لور له سامان نشي کولی نو خلک وایي ده ته د لور سپکه ښکاري ده غریب ته سپکه نه ښکاري ده بچی چا ته سپک ښکاري خو د هغه سره څه به جیب کې نه و چې هغه وله کړی څومره چې د هغه کوشش و غریبه خوادې خو وکړو چې د معاشرې د خبرو نه بچ پاتې شي خو معاشرې په دغې کې هم نه پرېږدي بیا پکې هر سړی ډکې وایي څومره سامان یې وله کړی یاره یو کټ یې وله کړی او فریزر یې وله اخېستی بس فریزر او کټ بس دغه یې وله اخېستي دا د مینې و د خپل لور سره دا معاشرې دې حال ته رسېدلی. اوس که دا مسله شریعت یې ښودی وی نو بیا خو په سر سترګو موږ ښه کولاو اعلانونه کول چې کوم پلار لور له سامان نه کوي نو دا پلار پرې لور مهین نه دی او د هلک سره حق دی چې دی لاړ شي د دونه دې دا وغواړي موږ به پخپله دا ویلي خو دا مسله د شریعت نه دا چا دا خو د معاشرې نه جوړ شوي د هندوانو رواج دی دا د هندوانو رواج دی. نو کم سړی چې ځان ته سړی وایي او زما دا خبره که سختې خبه کېږي منه کم سړی چې ځان ته سړی وایي هغه د جنۍ د کور سامان ته د سر سوچ او انتظار نه کوي هغې ته سړی څنګه جنۍ ته ناستې او د هلک د جنۍ کور چې کوم وکړه دا کوم و چې یو انسان یې پوره راواغستو پوره انسان د پلار غریبۍ کې د لونه ساتلي او د لور ساتل ګورې د زوی د ساتلو نه ګران د هغې خرچه ډېرې هغه کمزوري د هغې ساتل کې مسلې ډېرې راځي حفاظت ته یې ضرورت وي د پلار غریب په خپله غریبۍ کې لونه وساتلې او بیا یو سړی پسې راغی
پردې سړی او هغه ته وویل لور مال راکړه او د ثابت انسان راووست هغه یې ورکړو دا ستا شو او هغه بې غیرته ورته بیا دا وایي انسان خو دې راکړو خو اوس سره کټ او سامان او دا شي نه م راولېږه دا څومره بې غیرتوب ده پکار خو دی چې دی دغه سړي تندی ښکل کړي لاس ورله ښکل کړي خپې ورله ښکل کړي یا دومره ښه ورسره وکړي چې یو انسان یې راواغېست او هغه له یې ورکړو او دی بیا دغه نه تمه کوي چې دی به دا کړي دی به دا کوي اوچت مسلمان څنګه یي مؤمن کوم ټیم کې چې کله هغه جنۍ غواړي دا ورته ووایي وایي ګوره موږ ورې ستاسو د کور جنۍ غواړو خو دا راته ووایي ګوره زمونږ د طرف نه موږ 1 روپۍ تاسو نه غواړو 1 روپۍ به نه لګوئ د چي پیاله به نه پخوئ مېلمنو له او که تاسو په خپله مرضۍ او په خپله رضا څه کوئ هغه به ستاسو کاري خو زمونږ د طرف نه موږ صرف دا جنۍ چې زمونږ کور ته راشي کومې کپړې چې اچولي چې په دې کې دې راشي بس خبره ختمه شوه موږ دې ته په انتظار نه یو چې تاسو به څه رالیږئ دا د مؤمن او د اوچت او د غیرتمند سړي خبرې دي جهیز دا یو لعنت دی چې په دې لعنت کې ډېر خلک اخته دي کوشش کوي چې دې لعنت نه ځان لرې ساتئ خپلو زامنو له چې ودونه کوئ هغو ټولو ته موږ دا نصیحت کوو که څوک ځان له واده کوي د جنۍ د کور نه به تمه نه ساتئ بلکې د جنۍ کور ته وایي او په دې به ستاسو مقام ښه اوچتي ښه صفا ورې زموږ د طرف نه په تاسو باندې هېڅ هم نشتي که تاسو به خپله رضا کوئ هغه هېڅ خبره نه او د جنۍ کور والا ته موږ دا وایو که طاقت دې نه او سامان نشي کولی ځان مه ستړی کوه ځان مه ستړی کوه چې لازم به ته دې جنۍ له دا کوې دا به کوې بلکې زموږ چې موږ کې هر یو سړی موږ دلته څومره کسان ناست یو موږ کې هر یو سړی وځي او دا مسله بیان کړي په خپل معاشره کې ورو ورو دا مرض او دا لعنت او د هندوانو دا رواج به زموږ نه ختم به شي او که نه ختم به شي خو کوشش پکار دی د هغې لپاره شروعات به کوو شروعات به تا نه کېږي زما نه کېږي د بل موږ خو انتظار خو نه کوو چې بهر نه به څوک راځي به شروعات کوي ته شروع که زه شروع کوم چې څوک کوم ځان له واده کوي یا خپلو بچو له واده کوي ابه دا خبره به یې کوي چې ګورئ زمونږ د جنۍ د کور نه هېڅ سامان نه دی پکار الا دا که هغوی په خپله مرضۍ کوي دا خبره به کوي که نه به کوي دا به کوي که نه په انتظار به یو چې څه به رالیږي نه لازم به موږ دا خبره کوو په هغه ټیم باندې هغو به خوشحاله شي ګورې چې غریب پلار یي څومره به خوشحاله شي جنکۍ به په کورونو کې پاتې شي یو جنۍ به نه پاتې کېږي په کور او موږ خپله په اخبار کې خبر لیدلی چې په پنجاب کې چې دی 3 جنکو ځان ته اور لګولی او ځان یې سېزلی ولې د دې د لاسه چې زموږ پلار غریب دی هغه زموږ دپاره سامان نشي اخیستی او غریب چې دی د زړه اټیک پرې راغلی په هغه سپینګیري باندې د زړه اټیک پرې راغلی او کومې پیسې چې ګټلې وي 2.5 لکه روپۍ هغه جمع کړې 2.5 لکه روپۍ نو په 2.5 لکه چې هغه د سامان د حساب شروع کو نو په هغې کې صرف دغه مشرې جنۍ سامان کېدو او دغه 2 نه کېدو او غریب د زړه بیمار نو کور ته چې کله راغی بیماري ښه زیاته شوه د جنکو چې ورته وکتو سوچ یې وکړو چې زموږ پلار غریب 2.5 لکه روپۍ په قرضو په مزدورۍ او د اوسه پورې دی غریب په دې سپینګیري حالت باندې دا موږ له پیدا کړو دی او مخکې څه کوي نو بس هغه درېونو اتفاق کړی دی او په ځان یې پېټرول اړولي او ځان ته ماچس والی چې زموږ پلار دمه شي هغه بې غیرته به هم خوشحاله شوی په کور کې چې کم دله ناست دی او سوچ کوي چې د جنۍ به ماله سره وړیا به خوشحاله شوی چې جنکو خو ځان ته اور واچو او په دې خوشحاله شوی چې سپینګیری غریب د زړه دوره پرې راله زما د لاسه ادله به په دې خوشحاله شوی او دا راته ووایم ټولو سړو ته دا نصیحت کو چې خپلو زنانو ته دا نصیحت وکړي دا خبرې غالبا سړي هم نه کوي دا ښځې لرې کوي خپلو ښځو ته نصیحت وکړي الرجال قوامون علی النساء سړي په ښځو باندې زورور دي خپلې ښځې ته صفا اعلان وکړه ښځې که ستا د خولې نه ما دا خبره واورېده چې دې جنۍ دا سامان نه دی راوړی او دې دا نه دی راوړی دا خوله دې له ماتوم د هغو د کور نه به هېڅ تمه نه ساتي او که زما سره اوسېږي او په ارام ژوند تېرې نو چې ګوره ستا د خولې نه دا خبرې وانه ورم دا سپکې خبرې به زما په کور کې نه کوې د بېدینۍ دا خبرې به زما په کور کې نه کوې که ما ستا نه واورېده یا د خپلو بچو نه مې واورېده چې دوی دې جنۍ له تانه ورکړه چې ستا پلار تا له سامان نه دی کړی یا تا سني دي راوړي یا پلانې شي نه هغه سړي زه به دا حال کوم چې چا ورسره کړی دی خپل کور کې داسې اعلان وکړه د نن نه نو ښځه به د سړي په مخ کې لګي او دا غلط کارونه به کوي دی به ورته غلی نه شي وایي دا د ښځو خپل کار دی د ښځو خپل کار به هله موږ به اجازت ورکړی وي چې شریعت پکې څه نه ویلی وایي چې زه خیر خو شریعت وینه دا حرام نو د دې لعنت نه او د هندوانو د دې رواج نه ځان لرې ساتئ ښه د دې سره یو مسله تعلق ساتي او د هغې نه بعد مخکې ځمه دا ډېر پلاران د جنکو پلاران یا د جنکو وروڼه دوی د جنۍ له د سامان په دې نیت کوي چې دا د دې د میراث هغه حصه ده او دا ډېره اهمه مسله ده په دې خبره کې نو آیا چې کله پلار جنۍ له سامان وکړي یا رور خور له سامان وکړي نو دی دغه میراث د حصې نه بد شو که نه جواب نه
قیامت پورې نشي بچ کېدی. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، تر دې چې اوخ د ستنې په دې سوري کې نه ننوتی که نه، د دې د میراث ریښې نه نشي بچ کېدی او دا کېدی نشي. نه عیسه به هغې ته میلاوي که شرعي تقسیم دوه کړو، هغې ته به تقریبا مثال کې داسې وایي د 10 لکو روپو ځمکه به ورته میلاوي او دی به ټوټل د 1 لک روپو سامان والی او په هغې به یې وغولې او موږ له عیسه ورکړه. په دې ګورې عیسې نه ماف کېږي، دا درته ووایم په دې عیسې نه ماف کېږي، دې ته غوږ کولو کوي. جنې له به سامان کوي، ډېر ته به ورته لکه ځان مه ستړی کوه، دومره سامان ورله څه لکې وایي نه هغلته عیسه هم نه ده اخیستی که نه، عیسه هم نه ده. ها که جنې عیسه په خپله مرضي پرېښودي چې دا مسله ده، خو غالبا په خپله مرضي نه پرېږدي، بلکې د هغې نه تپوس هم نه کېږي. هغه غریبه خبر هم نه چې زما له عیسه شتي، خو دا سامانونه ولو کې چې زموږ غاړه ازادي شي. که دا سامان دی ولې 1 لک پیرې وکړو که نه غاړه دې نه ازادي کېږي. څو پورې دی د هغې عیسه نه یې ورکړي، که هلک که هغې رور دی او که هغې پلار دی، لازم به له عیسه ورکوي. دا یو اهمه مسله ځان سره یاد ساتي او مخکې خلکو ته ورسوئ. د واده کوم پروګرام چې د ولیمې ده او د ډوډۍ پروګرام وي، هغې له چې دی هلک کور والا راځي او جنۍ کور والا راځي، او په دې کې دا مسله یاد ساتئ چې جنۍ کور والا باندې جدا پروګرام یې ښوده او هلک کور والا به جدا پروګرام کوي. دې کې 2-3 کمزوري خبرې دي او د هغې د لاسه دا خبره نه دي کول پکار. اولنۍ دا چې ګوره دې کې دا مسله ده چې اسراف پکې هسې راغی، خامخا پکې اسراف راځي چې هغه جدا پروګرام کې د جدا کې خرچه به لازم ډېره کېږي. دویمه ده اکثر دي چې جنۍ کور والا غریبانه د هغو طاقت نه کېږي، خو د معاشرې د لاسه او د پښتو د لاسه هغه بیا لازم به دا پروګرام کوي په خپل کور کې او د غریب د حالاتو نه یو الله خبرې چې به باندې څومره سخت دی. نو څه وجه چې موږ پروګرام د جنۍ په کور کې جدا کوو، د هلک په کور کې جدا کوو، بلکې طریقه د دې دا ده چې هلک کور والا به پروګرام کوي. دا پروګرام اصل کې په چا دی؟ دا د هلک په کور والا باندې. د جنۍ نه به پکې 1 روپۍ نه وي، 1 روپۍ، او نه به د جنۍ د پلار نه روپۍ غواړي. د ځینې خلک څه وایي، دا موږ لیدلي، وایي موږ چې دومره ډېر مهر ورکړی، موږ 10 تولې سره ورکړي، په 10 تولو کې دوی پروګرام نشي کولی. جواب د هغې دی چې په 10 تولو کې یوه حلاله یو چوانې د دې هلک نه راځي. بلکل دا شریعت مسله ده، یو چوانې د دې هلک نه راځي او نه د دې هلک کور والا راشي، دا د هغې سره دي. د هغې خپله مرضي ده که هغه تی پروګرام کوي په خپله رضا او په خپله خوشحالي، د هغې نه پیسې راغلي د سرو نه حصه خرڅوي او پروګرام پکې ده، د هغې خپله مرضي. خو څوک پې دا کار لازم کولی نه شي. نو صحیح طریقه دا ده، شرعي طریقه، چې هلک کور والا به پروګرام وکړي، هغې له به د هلک کور والا مېلمانه هم راشي او د جنۍ د کور چې کوم مېلمانه دي هغه به ول هم راشي. نو دې ته ولیمه وایي، د واده دا کوم خوراک چې دا ولیمه صحیح قول مطابق سنت ده او دې سنت چې پاخه سنت دي چې چا طاقت یې پرېښودی نه دي پکار. دلیل به دا دی چې عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه چې کله واده وکړو او رسول صلی الله علیه وسلم خبر نه و، نه دی چې کله د رسول صلی الله علیه وسلم هغه مجلس ته راغی، نو په هغه وخت کې به داسې وایي چې د زنانو به یو قسمه خوشبو لګول، هغه خوشبو به د کپړو باندې اثر پرېښودو. نو هغه اثرات د عبدالرحمن بن عوف په د کپړو باندې پاتې شوي یا لګېدلي وو. نو رسول صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړو عبدالرحمن واده دې کړی؟ وایي یا رسول الله واده مې کړی. وایي په څومره مهر دې کړی؟ وایي یا رسول الله د کجوري په دانې باندې چې کوم پوستکی د هغې په مقدار مې سره ورکړي، کجوري په دانه باندې هغه سپین پوستکی لیدلی د هغې په مقدار مې سره ورکړي. نو رسول صلی الله علیه وسلم پروګرام وکړه، اولم ولیمه وکړه ولو بشات، اگر که په یو ګډ باندې، نو کم سے کم یو ګډ دی. یو سړی غریب دی طاقت یې نه کېږي، یو ګډ دا دې راولي پروګرام دی. یو سړی طاقت کېږي په بره چیزې بغیر د اسراف نه، هغه هېڅ خبره نه ده. نو ولیمه چې د دې سنت دي چې پرېښودی نه دي پکار، الا دا چې اوس یو هلک غریب یو نه یې رسي طاقت واده پروګرام نشي کول، نه هېڅ خبره نه کوه، دا پروګرام ونه کړي نو ګناهګارېږي نه. بیا دلته دا مسله ده چې دا به په کوم ټیم کې دا ولیمه، آیا دا د هلک او د جنۍ د میلاوېدو نه مخکې خلک کوي او که نه وروسته کوي او که نه په دغه ټیم کې کوي؟ د هغې جواب دا دی چې سنت طریقه دا د رسول صلی الله علیه وسلم چې دا به د هلک او د جنۍ د میلاوېدو نه بعد کوي. نن شپې چې دی هلک او جنۍ میلاو شو، سبا د ورځې یا سبا د شپې دی ولیمه وکړی شي، دا غوره طریقه ده او دا طریقه د چا ده؟ دا د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه ده. او خیر الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم، غوره طریقه دغه طریقه ده. خو که یو سړی د دغې نه مخکې کي، لکه څنګه چې زموږ په علاقو کې عادت جوړ شوی چې د هلک او د جنۍ د میلاوېدو نه مخکې کوي او په دغه شپه باندې بیا هلک او جنۍ میلاوېږي، نو انشاءالله په دې کې څه ګناه نشته، خو غوره طریقه
غوره طریقې پرېښوده. لکه دی د عقد په ټیم کې کوي، د هلک او جنۍ ملاوېدو نه بعد یې کوي، د هغې نه مخکې کوي، دا ټول جایز کارونه دي. خو سنت طریقه کومه چې د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه ده هغه دا دی چې د هلک او د جنۍ ملاوېدو نه بعد به یې کوي. په دې کې د ځینې وروڼه مارېدلي دي، دا مسله ورته رسېدلي چې د رسول صلی طریقه دا دی چې هغه به د جنۍ او هلک ملاوېدو نه بعد به ولیمه کول. د په دې کې هغه به ډېره سختي کوي په دغه کسانو باندې، دا کوم چې زموږ په دې عادت باندې روان دي، کوم زموږ په دې علاقو کې دومره سختۍ ته ضرورت نشته، هغه ګناهګارېږي پرې نه، هغو ته ښه طریقه بیانول پکار دي چې ښه طریقه د رسول صلی دا ده. او که ستا په کور کې واده وي، که ستا د بچو وي، که ستا وروڼه وي، که ستا نو په هغې کې د رسول صلی د طریقه را ژوندی کړي او په هغې کې به دغه طریقه ولیمه وکړي. هلک او جنۍ دې میلاو شي بیا دې ولیمه وشي، او هغه طریقه ډېره ښه په هغې کې هلک او جنۍ په ارام وي، په سکون وي. نو په دې زموږ دا کومه طریقه چې د هغې داسې چې هلک او جنۍ غریبان هغه هم ستړي شوي، هلک کور والا هم ستړي، جنۍ کور والا هم ستړي، او په هغې کې چې دغه پروګرام په کې هم کېښودی شي ښه هغه ستړي چې دغه زیاته شي. خو که هلک او جنۍ د شپې میلاو شي، یو بل وپېژني او لږ په ارام شي، لږ په اطمینان شي، په سکون شي، سبا له بیا پروګرام وي، هلک کور والا هم په ارام شوي دي، جنۍ کور والا هم، ځکه چې هغه خټک چې کومه خبره هغه شوې ده چې جنۍ د هلک د کور نه راغلې ده. نه دې کې به دی چې یو خو د رسول صلی سنت هم را ژوندي شي، او بل به پکې څه پیدا چې دا کار به ښه په ارام او په سکون سره وشي. دې کې دا مسله یې ساتئ. زموږ په معاشره کې دا خبرې چې کله جنۍ راولي، د جنۍ د کور نه چې کله جنۍ راولي هلک کور والا نه، د هلک د کور نه ورسره ډېرې زنانې ځي، او په دغه ورځ باندې څوک د چا پلار څوک دی چا ته نصیحت وکړي، چې نصیحت ته وکړو نو جواب څه راځي؟ د خوشحالۍ ورځ ده. که ته ورته ډېر ووایې چې الله وایي د الله پیغمبر وایي، زه لر کېږم مخې لر کېږي، خلک په غم کې الله یادوي. د لیوني تو ګور ډېره ته اوس په خوشحالۍ کې هم الله یادوي. او چې کله موږ پساو شو، قرضې ډېرې شي، چې ته عذاب را شي، طوفان را شي، بیا خلک الله ته سوالونه کوي. په خوشحالۍ کې څوک الله یادوي؟ والعیاذ بالله. او دې خلکو مبارک دوی بیا چې وایي زموږ دعاګانې نه قبلېږي او الله زموږ مرسته نه کوي. واوره رسول صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ رسول صلی الله علیه وسلم تعرف الی الله فی الرخاء یعرفک فی الشده. الله په راحته کې پیژنو نو تا په سختۍ کې پیژني. الله په راحته کې یاد ساته، تا په سخته کې یاد ساتي. نو موږ خو الله په راحته کې یېر او په سخته کې یادو، نو بیا هغه زموږ دعاګانې نه قبلوي، نه زموږ مرسته کوي. ځکه چې کوم وخت کې چې یادول په کار باندې ټیم کې موږ نه یاد کړی. دلته دا مسله ساتئ چې ډېرې زنانه په دغه ټیم کې ځي، د هلک د کور نه او دا جنۍ راولي. نو په دې کې غلط کار دا کېږي چې بې پردګي پکې راځي، او په دې لارو کوڅو کې د زنانه رواني هلکان ورته ناست او تنګوي، او څوک نمبر ورغوځاري، او څوک څه کوي څوک څه کوي، او د پینکو چې ډکې روانې د سندرې پکې لګېدي، او هلکان ورته شپېلي وي او جنۍ ورته اشاره کوي. دا ټولې جاخي جوړې شوي دي. دلاسې چې دا کار غلط دی. جنۍ راولي د هلک کور ته، قبل فرض لازم وي چې لازم به د کور نه څوک جنانې ځي، لاړې دي شي. څو زنانه د شمار مشرې زنانې چې کوم لاړې دي شي، ښه په پرده کې په حیا کې جنۍ دې راولي. خو دا طریقه غلط رقم چې نن سبا راځي شوي دي چې تقریبا 50-60 جنکۍ به روانې، او دا به په یو ځای روانې، او ځي به په دې په لارو کوڅو کې ورته هلکان ناست او شپېلي ورته وایي او تنګوي، او دو جنکۍ هم لګي هغو ته اشارې کوي. دا ټول غلطه طریقه ده، دا غلطه طریقه ده، او دې دلاسې فتنې ډېرې جوړېږي. بیا دلته دا مسله ده چې څوک تاله د ولیمې دعوت درکړي، نو هغې له تله لازم دي او که نه. ډېر ساتئ چې رسول صلی الله علیه وسلم د حدیثونو دا خبر معلومیږي چې د ډوډۍ چې کوم د واده چې کومه ډوډۍ دې له تله لازم دي چې کله تاله دعوت درکړي. خو دا لازم هله دي چې یو څو شرطونه پکې وي. اولنی شرط چې تا ته یې ویلي چې ته به راځې، نو بیا لازم دي، او چې تا ته یې نه ویلي نو بیا نه. یو هغه دعوت چې هغې ته په شریعت کې یا په عربۍ کې هغې ته دعوت الجفل وایي. دعوت الجفل هغه داسې چې اوس یو سړی په جومات کې ودرېږي او دا ووایي چې الله وبخه زما د زوی پروګرام دی د واده، او ټول به راځئ. نو اوس په دې ځای کې لازم دی به د خلکو چې دوی به ځي. ولې؟ ځکه چې عامه خبره وکړه، تعیین یې نه دی کړی، تا ته یې نه دي ویلي. بلکې ځینو علما دا وایي، ځینو علما چې دې ځای کې نه تله غوره دي. ځینو علماو دا قول دی. ولې؟ وایي ځکه دې کې سړی لږ سپک غونته کې ښکاري، سړی به کې لږ سپک غونته کې ښکاري چې بس هغه ووایي راځئ بس موږ ورپدو شو. او بیا دغه کم ته چې صحیح دعوت هم نه دی ورکړی، دم ځان سره 115 نور روان کړي،
نو سړی په دې چې لږ کچه غوندې کې ښکاري لږ په سپک ښکاري. نور دغې له تله بلکې ځینو علما په دې قول باندې رد هم کړی دی چې نه دې له تله سړی پکې سپک نه ښکاري، هېڅ پې سړی کچه نه ښکاري. خو د هغه علماو چې کوم قول او زما خپل ځای نه والله اعلم دا ګورې زما خپل دغه دی شریعت دی کې دا نه وایي، زما خپل هم دا فطرت دی او دا مې دماغ مې دا وایي چې داسې پروګرام له تله سړی به سپک ښکاري. ښه دا نن سبا چې کوم کارډونه جوړېږي نو آیا دا کارډ هم تعییني او که نه نو د هغې جواب دا دی کارډ په دوه قسمه مشهور کارډونه هغه دي چې بس په کارډ کې لیکلي چې پلانې د پلاني زوی او پلانې د پلاني لور د دوی واده دی په پلاني تاریخ باندې او هغې له به راشي او د کارډونه تقسیم شي او د چا نوم پکې نه لیکلی شوی، د چا نوم پکې نه لیکلی شوی. نه دا هم داسې ده لکه عام دعوت شي ځکه چې دې کارډونه چاپ کړي، زر کارډونه چاپ کړي او راوړي کور کې ورکړه وړوله او تقسیم یې کوي، په دې کور کې تقسیم کوي، دې کورونو کې د علاقه کې تقسیم کوي. دې هم داسې مطلب دی چې سړی په یو ډاګه کې ودرېږي او وایي راځئ زما پروګرام له نو دوی هم تله لازم دی. خو چې اوس په کارډ باندې نوم لیکلی په هر کارډ باندې نوم یې چې زه تا ته یم او ستا نوم یې لیکلی چې ته به زموږ پروګرام له راځې نو اوس دا داسې ده که ستا تعیین وکړو چې ته به راځې او دا ډېر کم کېږي ځکه چې دې باندې خرچ هم ډېره راځي په کارډونو او ډېر عام دغه چې کارډونه یې عام هم ته کې چاپ کېږي. خو که ستا تعیین وشو نو اولنی شرط پکې دا دی چې ستا تعیین دی. دویم شرط دا دی د لازم تلو دپاره چې هلته به حرام کار نه کېږي، هلته به حرام کار نه کېږي. که هلته حرام کار کېدو او ستا د حرام د بدلولو طاقت نه وي نو بیا به نه ځي هغې له. تا ته پته چې په پروګرام کې به سندرې لګي، هلته به ډمان ګډېږي، هلته به نور حرام کارونه کېږي نو ته به خپل ځان ته وګورې که ستا طاقت یې هلته تلو چې ته به بدل کړې نو بیا لاړ شي بیا خو ستا تلو که ډېر خیر دی چې ته به هلته دا غلط کار به حرام به چې دی دا به بند کړي به دوی باندې خو چې طاقت یې نه بیا به وله نه ځي. نو که دا قسمه خبرې به کېږي نو بیا دغه واده له تله لازم دي چې ستا تعیین یې کړی حرام پکې نه نو بیا به وله لازم ځي. او د ځینې وروڼو ته مونږ نصیحت کوو ټلیفون چې ورته کله راشي څوک ورته وایي زموږ پروګرام ته راځي او صحیح د در بشو صحیح د در بشو مطلب دی چې ځي به وله بیا ګورې بیا وله لازم ځي. نو په دغه ټیم کې ورته صفا خبره کوه وایي زه به ګورم که داسې ووایي زه به ګورم که ټیم میلاو شو در به شم که ټیم میلاو نه شو نه درځم دلته تللی لازم نه دي چې دا ورته صفا خبره د اول نه وکړه زه به حالاتو ته ګورم. نو که ته مثال کې په خپل ځان باندې شکي کېدای شي لاړ نه شي کېدای شي ټیم نه نو په هغه ټیم کې هغو ته صفا خبره کوو چې ګوره زه به ګورم که موقع میلاو شو درشم که موقع میلاو نه شو بیا نشم درته او چې دوی ته ووایي درځم به نو بیا به لازم ځي د شریعت مسله ده. په دغه پروګرام کې یا په دغه ورځ باندې ځینې مسایل اهم اولنی مسله دا ده چې د نیت خیال ساتل پکار دي. هلک او جنۍ چې کله واده کوي دوی له پکار چې دا نیت وساتي چې موږ دا نکاح د دې دپاره کوو چې موږ د غلط کارونو نه پې ځان لرې وساتو او موږ د الله په خبره عمل وکړو د پیغمبر په خبره عمل وکړو نو الله به دوی له د دې واده د لاسه څه ورکوي ثواب وله ورکوي. کله ناکله ګوره انسان د عادت نه عبادت جوړولی شي. اوس موږ ټوله شپه وده کېږو که نه هر سړی وده کېږي د شپې او د دې نه عبادت موږ جوړولی شو. هغه څنګه چې کله موږ د شپې وده کېږو نو په دې نیت به وده شو چې په موږ کې طاقت راشي او زموږ د بدن روغ شي او سهار مانځله پرې راپاڅو. یا په دې چې زه سبا مثال کې درس لزم یا زه مثال کې ذکر او اذکار کوم یا زه جهاد لزم چې زما د بدن روغ یا زه په د الله د بندګي وکړم په دې خوب به درته څه میلاویږي ثواب به میلاویږي. نو خوب خو هسې موږ کوو نو چې خوب کوو خاوش ډوډۍ موږ خورو ډوډۍ خو ټول خلک خوري که نه د ډوډۍ نه به څنګه عبادت جوړو چې زموږ د جسم له طاقت میلاو شي او په دې طاقت د لاسه بیا موږ الله سبحانه وتعالی بندګي وکړو. نو ګوره هغه ډوډۍ کې هم تا ته ثواب میلاو شو چې هر څه کې تا نیت برابر کړو نو څومره ثوابونه به ته وګټې. نو کله چې هلک او جنۍ واده کوي په هغه ټینګ کې د هغو دا نیت وساتي چې موږ چې را کوم کار کوو د دې لپاره کوو چې موږ په د حرامو نه ځان لرې وساتو او موږ په خپل دین باندې عمل وکړو دې لپاره یې کوو. دې کې یو حدیث دی د ابوذر غفاري رضی الله عنه حدیث دی او حدیث معنی دا ده یا ترجمه دا ده چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې ځینې کسان رالو یا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور یا رسول الله هغه مالدارو خلکو ښه اجرونه وګټل. رسول الله ته یې څنګه وي مونځ هم داسې مونځ کې لکه څنګه چې موږ کوو روجي دغه شان نیسي لکه څنګه چې موږ نیسو خو په موږ هغو کې فرق دا دی چې الله وله مال ورکړی نو هغو پکې صدقې او خیراتونه هم کوي هغه موږ نشو کولی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغو ته دا ووایي چې تاسو له کوم الله داسې یو طریقه جوړه کړې ده چې هغه هم ستاسو لپاره صدقه شماري.
ان بكل تسبيحه صدقه. تاسو سبحان الله وای دا صدقه ده، الله اکبر چې وای دا صدقه ده، لا اله الا الله صدقه ده، الحمدلله صدقه ده، د خکر امر کول دا صدقه ده، د بد کار نه منع کول دا صدقه ده. وفي بضع احدكم صدقه. او تاسو د خپل خسر کورواله کوي دم صدقه ده. نحو یا رسول الله ایاتی احدنا شهوته ويكون له فيها اجر. یا رسول الله سره خپل شهوت پوره کوي بدی کې اجر څنګه ملوي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ارايتم لو وضعها في حرام، کدی دا خپل شهوت په حرام ځکه خلاصي او په حرام ځکه پوره کینو په دبانې ګناي کنه به صحابه یا رسول الله ګناه خو پی و چې څنګه به بدغه ځکه ګناي دغه شان چې په حلالو کې استعمالین به ثواب ملوي. دا ډېر نادره فائدې ډېر کم ورونو ته به فائدې اول به اوریدلی چې سړی د خیر سره کورواله کې به دی ولهم الله اجر ورکړي، ځکه چې د کورواله به دی کوي چې زه د غلط کار نه بچ شم او زه په شریعت باندې عمل وکم او الله مال نیک اولاد راکړي چې به د الله بندګي وکړي په دې ولهم الله ثواب ورکړي. دویمه مسله په دغه ورځ باندې لکه څنګه چې مخکې موږ سره تېر شو چې د نکاح په شرطونو کې یو شرط دا دی چې د هغې اعلان به کېږي او اعلان النکاح په دې طریقه کېږي چې لکه خوشحالي اظهارول، دې مطلب دا دی خوشحالي اظهارول. خو په دې خوشحالۍ کې کم کار انسان کولی شي، نو هغه دا ده چې صرف د زنانو دپاره په شریعت کې دا راغلي دي. رسول صلی الله علیه وسلم فصل ما بین الحرام والحلال الضرب بالدفوف والصوت، دا راغلي دي د زنانو دپاره چې زنانه په دغه ورځ د خوشحالۍ په دې موقع باندې تنبل وهلی شي، تنبل استعمالولی شي او په خوږ اواز باندې شعر او شاعري هم کولی شي. ښه په هغې کې به یو څو شرطونه وي. اولنی شرط دا دی چې دا تنبل چې کوم دی د دوف چې ورته وایي په عربۍ کې، دا هغه تنبلي چې دا د یو طرف نه وي، داسې لکه غلبیل، دا غلبیل چې دا د یو طرف جال پې لګېدلی، دغه شان دا تنبل چې دا هم د یو طرف وي، نو که د دوو طرفه شي نو بیا څه دی؟ بیا حرام دی. چې د یو طرف بیا جایز دی، د دوو طرف حرام. دویم دا چې دې ته به هغه ګنګړي غوندې کې ورته زانګي د ځینو تنبلونو سره، دغه ګنګړي چې ورته کوم زانګي د ځان له به یو بل اواز راوباسي، دا هم حرام دی. دا ورسره نشته، صرف دغه تنبل وهل د زنانو دپاره دا جایز دی. او د شعر او شاعري په خوږ اواز کې ویل دا هم جایز دي، خو په دې شرط چې د زنانو اواز به دومره اوچت نه وي چې سړو ته رسي. او دویم په دې کې به حرام خبرې نه وي، داسې شعر او شاعري به نه کوي چې په هغې کې د عشق او د مینې او د محبت قصې به کېږي، دا به نه کوي، یا به کې نور داسې خبرې چې د دین خلاف وي، نه داسې به نه وي. او ځکه یو روایت کې راځي چې الربیع رضی الله عنها هغه وایي چې کله زما واده و نو زما واده له رسول صلی الله علیه وسلم راغلی و، کله چې زه واده کېدم او د هلک کور ته تلم نو په هغه موقع باندې رسول صلی الله علیه وسلم زموږ واده له راغلی و او ځینې جنکۍ لګیا وې یا ځینې زنانې لګیا وې چې هغو په دغه ټیم کې د خوشحالۍ اظهار کوو، د تنبلونه راغستې و دی وهل او شعر او شاعري کول، او په منځ کې پکې دا شعر وي وفینا نبی یعلم ما فی غد، او زموږ سره خو داسې پیغمبر دی چې هغه ته د سبا هم پته چې سبا به څه کېږي. دی په دې شاعري کې وي نو رسول صلی الله علیه وسلم ته دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين، دا خبرې پرېږدئ، هغه مخکې چې کوم ویل هغه وایئ، غلطې خبرې مه کوئ. ځکه رسول الله په هغو باندې رد وکړو چې علم الغیب ما سره نشته، سبا ما ته پته نشته. ها دا کومې خبرې چې تاسو مخکې کولې دغه صحیح دي وایئ. ګوره داسې کې رسول صلی الله علیه وسلم اجازت ورکړو او هغو ته یې دا ونه وایي چې ستاسو دا کار غلط دی. او خر رسول صلی الله علیه وسلم ته پته دی چې زنانه اوس لګیا دي تنبلونه وایي او زنانه په خوږ اواز کې چې شعر او شاعري کوي، نو دا قسمه خوشحالي کول دا څه دي؟ دا جایز دي. خو د دې نه بیا مخکې تله په دې کې به ترقي بیا نه کوئ چې مثال کې د تنبل سره دغه هم راولي هغه ډول او دغه اوس هم راوړي باجه او ګیټار او دا شي نه مینې را جمع کړي او څه چې رسول صلی الله علیه وسلم اجازت ورکړی دی چې خوشحالي په موقع کې دا کولی شي، دا حرام دي ټول. آلات له د تنبل نه علاوه چې څومره دي دا ټول استعمالول حرام دي په دغه ورځ، ټول استعمالول حرام سوی د تنبل. د دې چې سړی به باید ترقي کوي نور شینه به ګرځنه نه کړي. او زه به ان شاء الله هغه مسله پر روانو خبرو کې تفصیلا په روانو مسلو کې بیانوم چې سندري په دغه ورځ لګول او دغه اورېده څه حکم دی. دغه چې سندرو د مسله لږ تفصیل واړو نه ځکه مې لږ لیټ کړی. دې کې یو څو فواید هغه د ځان سره یاد ساتئ. یو فائدہ ده چې د نکاح د خوشحالي چې کومه ده د انسان په بل طریقه باندې ښکاره کولی شي.
هغه داسې چې ځینې خلک دا چل کوي چې په دې کور کې څه پریرې مریرې لګوي، څه ګلونه لګوي، څه رنګونه منګونه لګوي. نو شریعت ته دې اجازت ورکړې ده، خو چې کله په دومره حد کې دننه چې اسراف پکې نه راځي. لکه په دغه ورځ دغه هلک کور والا څه پریرې مریرې ځوړندې کړي یا ګلونه، نو دا انشاءالله په دې کې څه حرج نشته، خو چې اسراف پکې نه وي. او چې کله د اسراف درجې ته رسي نو بیا حرام دي. لکه یو مثال به موږ ورکړو چې په دې دا جنې چې کله د هلک کور ته رادننه شي، نو په دغه ټیم کې داسې چل کوي چې په دې جنې باندې خلک پیسې نیولي. تاسو به خیال کړی دی ته چې د ځینو علاقو کې دا رواج د هلک کور والا کې بیا څوک او هغه مسلې زه مخکې ځم چې په دغه ورځ باندې بې پردګي څومره کېږي، خو نه داسې کې دا مسله خپله بیانوم. نو ځینې هلکان او ځینې سړي په دغه ټیم کې دروازې سره ولاړ وي، په دې جنې باندې پیسې نیولي. دا حرام دي، اسراف دی. او رزق دومره بې قدري او ښه سړي ته د خپلو حالاتو پته، زموږ د ملک حالاتو ته، زموږ د علاقو چې هلته عامه غریبي ده، او په دې غریبۍ کې یو سړی راځي او پیسې او رزق چې دی دا نولي په ناوي باندې، نو دا حرام کار دی. ځینې خلک دغه جوړوي، هغه امیلونه د پیسو هغه جوړوي او په هغې باندې اسراف کوي. نو دا امیل به ټول ډک کړی د 100 روپو د نوټونو نه، یا د سړي چې څومره طاقت وي، ځینو پکې د 500 جوړوي، ځینو پکې د 1000 جوړوي. او دا کوم چې د غریب غونته کي او په دې ګناه کې لازمي شرکت کوي، غواړي دی پکې د روپو هغه جوړ کړي. اوس خو هغه هم نشته، اوس راته ښکاري چې اخرنی نوټ کې 10 روپۍ دی، نو غریب سړی به د 10 جوړ کړي. اسراف دی، دې ته څه ضرورت دی چې د جنې غاړې ته امیل اچوي، د هلک غاړې ته امیل اچوي. او اکثر مخکې ما تاسو ته ووایي چې موږ د پخوا دا ملک د چا سره یو ځای د هندوانو سره، د هغو هغه رسمونه رواجونه موږ کې ډېر پاتې شي. یو رواج د هغو دا دی، هغو په دې واده کې تاسو خیال کړی د هندوان په دې ودونو کې یو بل ته د امیلونه ډېر ور اچوي. نه یو د هغو عادت ته پاتې شوی دی چې دغه د پیسو د هار به جوړ کړی او دا به ور اچوي. دا نه دي کول پکار، ځکه چې په دې کې اسراف دی. او که دا پیسې دی راویلي، که دا پیسې دی راویلي او یو غریب له ورکړي چې په دغه ورځ باندې د دوی په کور کې خوشحالي او دا غریب په کور کې چې دی داسې حالات دي چې الله ته پته وي. کونډه ناست دی، غریبه د خپلو بچو سوچ یې اخیستی چې دوی به سبق څنګه وایي، دوی به ډوډۍ څه خوري. د په کور کې دا خوشحالي د امیلونه جوړوي او دې پیسې به دی دا پیسې راول هغو له ورکړي چې هغو په دغه ورځ خوشحاله شي. څومره اوچت کار او تعجب خبره ده. امیلونه جوړوي او سامان د چا د کور نه غواړي؟ د جنې د کور نه. په دغه امیلونو باندې ځان له سامان والا کنه دا کټ ته چې ته ناست او دغه فریزر ته چې داسې ډډه لګولې او دې شنو ته داسې هغې کې ناست چې واده ومې کېږي او سامان به راځي، خو دغه سامان پرې واخله. نه دا صحیح طریقه نه ده. بله دې کې دا خبره یې ساتئ چې په دې ودونو په دې پروګرام کې بیانونه کول د دې څه حکم دی چې مولا سړی راولي او عالم راولي او قاري یا شیخ راولي او هغه په دغه ورځ بیان کوي. نه په دغه ورځ باندې بیانونه کول په دې کې انشاءالله څه حرج نشته، خو شرط دا دی چې مداومت پکې نه کوي. یعنې دا همیشواله ته نه دی جوړول پکار چې همیشه د واده پروګرام به یې بیان نه. لیکن د رسول په وخت کې ودونه شوي به یې همیشه دا طریقه نه دی استعمال شوي. خو بیا اوس هم دا خبره یې ساتئ چې دا زما هغه وروڼو ته نصیحت دی چې کوم عالم یا طالب علم یا بیان کې تکړه او خلک یې بیانونه بوځي، هغه ته زه دا وایم په هغه پروګرام کې به بیان کوي چې به یې کې تاله دعوت درکړی شوی، او په هغه پروګرام کې به چېرته هم بیان نه کوي چې دعوت یې نه درکړی، ځکه چې دې سره دیني شخصیت چې دغه سپخ کوي. زه خپل ځاني او ځینې کسان مانه په دې خبره باندې ګیلم کې ما ته را رسېدلې ده چې پلاني ځای کې پروګرام و د واده او پلاني ځای کې پروګرام او پلاني ځای کې دا او شیخ صاحب ولرانه راغلی ویل کې 15 منټه خبرې به کړي. زما په سینه کې قرآن پروت دی، زه د الله د دین خبرې بیانوم. دا ګوره داسې سپکې نه چې په هر ځای کې بیانوم چې څو پورې ماله دعوت نه راکړی شوی، ما ته ویلی شوي نه چې ته به بیان کې، ماله به ټیم راکوي، ما ته به خلک کیني، هله به زه بیان کړم. الله خبرې داسې وړې خبرې نه. په امام مالک رحمه الله پسې ورځ یو کس راغی، امام صاحب دی مسلې تپوس کوم، وړه غونته کې مسله ده. هغه د مخ تک سوري شو د غوسې نه، وایي څه؟ وایي وړه مسله ده. وایي په دین کې ولې وړه مسله شته؟ الله خپل پیغمبر ته وایي چې انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ای پیغمبر یقینا تعالی مونږ ډېر درنه خبره به مونږ تعالی درکو. او درنه خبره کومه یو ده؟ دین دی. الله ته درنه ویلې ده او ته وایي چې وړه غونته کې مسله ده. نه زمان دغه ټولو کسانو ته د نصیحت دی. و د خېټو مولیان الله دې دغو خېټې مړې کړي، کوم چې د خېټو مولیان دي الله دې ولې د خېټې مړې کړي چې د دین نه سپکوي. دغو د سره دین سپک شي نه. د واده چې کله په یو ځای کې به پروګرام لا سټارټ نه
او دته به د دیګونو په خېدو هغه بینګ چې دغه په دې باندې ولګي نه دا خېټه ورور غوړی را غوړی او روان بیلته او په پروګرام کې به دې ټول مخ کې نه سره کې تعالی دعوت تر کړه نه ته ویلې نه به په اخر کې پیسې بیان وکړي دې خلکو دلاسه چې دا دیندار خلک چې دا کمزوري شو دې دلاسه چې دغه عزت کم شو او دغه به عزت خپل غریب د ډوډو په روان ډوډو لګري ښه زموږ په علاقو کې چې کوم پروګرامونه کیږي د ودونو غالبا پکې سندري او ګډای دي نه بس انکار نه کوو دا حرام کار غالبا الته کیږي او په دې سندرو کې او په دې ګډا کې به مولوی سي نه شي او دا درزا به جوړي د نکور کې به ډیګونه لګېدلي د سندري به لګېدلي د انډیا او د پښتنو ډمانو او مولوی سي به بار به بیٹه کې نه شي لکه د بغوګونو کې چې مالوچان پراتی دي سنوري الته کې دې سوي نه بیا د ډوډۍ په پروګرام کې سفوړې نشي نه بس دې بغل نه شي او ځان به دې شي کړي لکه دې چې کونی او دې چې ونی او دې چاړې دې خبرې نشي کول دا غوې د لاسه بیا حق پرستی کوم علما دي غریبانو مو شي هغه بیا خلک په هغه باندې چې ګومان کوي چې دا کسو هغه خلک دي نزدې د فائدې لپاره د مسایل ساتي چې کوم ځکه داوود درکړې شو به سید التزه بیان کوه او کوم ځکه داوود در نه کړې شو نبی والته بیانونه نه کوي یو څو مسلې به بیان کو د بیان ختمولو مخکې په دغه ورځ باندې یو د کار غلط کیږي چې کله چې د جنې تیاری جنې کور والا نو د زنانه تیاری نو هغه به دې تیاری چې د دې زنانه د دې جنې د کوم چې ناوی ده د دې عورت پکې مخکارش او دا حرام کار دی خپل کور کې دا مسله بیانول لازم دي چې رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي لا ينظر الرجل الى عوره الرجل ولا المراه الى المراه سړی به د سړي عورت ته نه ګوري او ښځه به ښځې ته نه ګوري دا مسله صرف دا نه ده چې سړی به ښځې ته نه ګوري او ښځه به سړي ته نه ګوري نه سړی به سړي عورت ته نه ګوري او ښځه به د ښځې عورت ته نه ګوري نو په دغه ورځ چې کله ناوي تیاری مورې تیاری یا خویندې یا نور خپل خپلوان تیاری د هغو دغه زنانه عورت پکې مښکارې شي دغه جنۍ خو دوی لګي تیاری وشي چې له موږ ناوي تیارو صحیح د ناوي تیاره کې دې کې څه خبره نشته څه حرج پکې نشته خو په دومره حدودو کې چې د هغې عورت پکې تاسو ووینه نه وي چې د هغې عورت پکې ښکاره نه شي دا مسله یو اهمه مسله ده ځکه بیانول ما لازم وګڼه ښه د هغې نه بعد چې کومه مسله ده دې سره تعلق ساتي مخکې خو دا مسلې نه وي خو اوس یې ضرورت راغی ځکه یې بیانو په دې ځینې علاقو کې د جنکۍ چې دی دا بیوټي پارلر ورته وایي که څه بله ورته وایي هلته ځي د ځان تیارولو دپاره چې واده دی او واده کېږم نو دغه ځینو ته تله نه دي جایز د یو څو خبرو د لاسه اولنۍ خبره دا ده چې په دې کې اسراف دی چې خاص به دا ځي بلکې موږ لیدلي دي ځینې بیوټي پارلر والا له پاسې لیکلي چې یو جلسه یعنی یو پیر چې جنۍ تیاری د هغې مثال کې 3 ریاله اخلي 4 ریاله د یو پیر اخلي او د 4 زره 5 ریاله ورکول بیا روپۍ ورکول د دې څه ضرورت دی د جنۍ په کور کې هم تیاری دی شي نه دا قسم ځایونو ته تله د دې د لاسه حرام دي دویم دا چې په دې کې دا جنۍ غالبا چې د خپل جسم هغو د ټول ښکاره کوي اگر کالته جنکۍ که جنکۍ بیا هم حرام ده او بیا پکې له دې ته وګورئ چې په ځینو ملکونو کې هلکان یې هلته نو هلکان لګي جنکۍ تیاری والعیاذ بالله خو دې مسلمانانو ملکونو کې دی چې جنکۍ پکې جنکۍ تیاری هغه هم حرام دي ولې ځکه چې یو خو پکې پیسې لګي دویم دا جنۍ به لازم د هغې هغه جسم ټول ویني ټول جسم به ویني او بیا سړی په دې مسله باندې بیا مخکې ښه پوهېږي نه دې د لاسه چې دا کار حرام بل په دې کې نور هم حرام کارونه کېږي چې هغه په دې بیوټي پارلر کې دننه کېږي خو هغه به انشاءالله زه مخکې بیان کړم په دغه ورځ باندې هلک او جنۍ ځان تیاری او پکار دی چې ځان تیار کړي خو په دې تیارېدو کې دوی یو څو کارونه کوي چې هغه نه دي جایز ناول به دې جنۍ د ذکر کو بیا به د هلک دې لاړ شو نو جنۍ په دغه ورځ دا کار کوي چې د خپلې روزي برابروي او د روزي چې د کومې جنۍ دا ببري نه دا داسې نرۍ غونډه کې یا لګېدلي د یو بل سره نه هغه په منځ کې پکې لار راولي دا نن سبا دا طریقه عامه شوې او دا برکت زیات برکت دی کې چې دا د ډیش برکات دي او د ډمانو برکات دي چې زموږ په معاشره کې مو جنکو دا قیسې وپېژندې او اوس د روزي موزي چې دا ودون له برابروي نه دا کار حرام دی رسول صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې د حدیث ته غوږ کړي بخاري مسلم کې د حدیث او کوم سړی چې زما دا مسلې اوري ګوره د دې تطبیق به لازم په کور کې کوي به که نه به کوي لازم به کوي دا موږ دې لپاره نه بیانوو چې هسې خلک ته خون وایي او کله چې ما دا قسم بیانونه کېښودو او ما یو څو ملګرو ته وویل ما زموږ بیانونه به د واده او د نکاح مسایل نو هغه هم داسې دا خبره څه ناشنا ورته ښکاره شوي شیخ صاحب دې ته پکې ضرورت شته واده او د نکاح مسایل
نه هغه ته ما دا وی چې دا به زمونږ یو داسې اقدام چې ان شاء الله دا به ناشنای خو دا به امت له او زموږ معاشرې له به غټه فایده ورکوي چې دا قسم مسایل به موږ ته ښکاري شي نو په کور کې به لازم د دې مسلو تطبیق کوو. دې حدیث ته غوږ کې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم وی لعن الله الواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن والمغيرات لخلق الله. دې حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم په یو څو قسم زنانو باندې لعنت ویلی او دا الله لعنت دی په هغوی باندې او چې لعنت دی یو کار د لاسه پرېوځي نه دا کار ګناه کبیره یو وړه ګناه هم نه. اولنۍ زنانه کومه ده؟ الواشمات. واشمات څه ته وایي؟ وشم دې ته وایي خالونه چې لګوي او هغه داسې لګوي چې یو ځای زخمي کړي او په هغې کې به یو رنګ ور واچي نه هغه بیا یو پوخ دغه جوړ شي په دغه ځای کې بیا دې ځیم نه ځکه چې هغه دننه به دې غوښه کې ور دغه کړي. دې زنانه باندې رسول صلی لعنت ویلی. والمستوشمات او څوک چې وله کوي په هغه هم لعنت دی. د ځینې خلکو د ځینې زنانې چې په دې زن کې چې دی دغه لګوي دا خالونه لګوي په دې زن کې لګوي دا حرام دی او که د جسم په بل ځای هم لګوي نو دا حرام دی. والواصلات والمستوصلات. واصله هغه ښځې ته وایي چې د خپلو ویښتو سره نور نقلي ویښته لګوي. نو په دغه شپه باندې ځینې جنکۍ داسې چې د ویښتې لڼي یا ښکلي نه نو د هغې سره نقلي ویښته ولګوي چې په هغې باندې سړی دوکه کېږي چې کله ورته سړی وګوري نو هغه ته داسې ښکاري لکه دا چې د دې خپل ویښته نو د رسول صلی الله علیه وسلم په دې زنانه باندې هم لعنت ویلی دی او څوک چې ورته دا ویښته لګوي په هغې باندې هم لعنت ویلی دی. والنامصات والمتنمصات. او نامصه هغې زنانه ته وایي چې هغه د دې روزو دا ویښته وباسي په دې باندې هم لعنت دی او څوک چې وله وباسي په هغې باندې هم لعنت دی. والمتفلجات للحسن. او په هغه زنانو باندې رسول صلی الله لعنت ویلی دی چې په دې غاښونو کې لارې وباسي. نن سبا دا طریقه هم راوتې هسپتال ته ورشي غاښونو چې کوم ډاکټر هغه ته ووایي په دې کې لارې وباسي چې کوم غاښونو کې چې لارې نه دا غاښونه ښکلي ښکاري معمولي غوندې کې لارې چې پکې نو دا زنانه دغې دپاره ځي چې په دې کې لارې وباسي چې د غاښونه ښکلي ښکاري نو دا کار چې دا هم ګناه کبیره ده. نو زنانه په دغه شپه باندې د 4-5 کارونو کې چې کوم کارونه کوي دا به د الله د لعنت حقدار دی او رسول صلی الله علیه وسلم په دا لعنت ویلی. او بل په دغه ورځ چې کوم کار کوي زنانه چې هغه هم حرامي د تیارېدو دپاره یې کوي دا نوکونه غټ کړي د نوکونه غټ کړي او بیا په دې باندې هغه رنګونه لګي. د رنګونو مسله جدا ده په کې انشاءالله څه حرج نشته خو حرج په دې کې دی د نوکونه لویول. نوکونه لویول دا حرام کار دی ځکه چې دې کې تشبیه راځي د زناورو سره او دې له وخت یې ښودی شوی دی 40 ورځې د 40 ورځو نه چې دا زیات څوک پرېږدي د ځینو علماو قول مطابق د ګناهګارېږي ځکه چې دې تشبیه راله د څه سره د زناور سره. بلکې موږ خو دلته لګیا جنکو ته وایو چې دا کار حرام دی ځوانان ورپسې هم دا کار شروع کړی لیدلي مې دا نوک به غټ کړی دا به داسې یو غټ نوک به پرېښود بلکې ځینو پکې دا ټول غټ کړي نه دی به داسې بد ښکاري بلکل زناور به پرې ښکاري نه دا هم حرام کار دی. په دغه ورځ باندې چې سړي کوم کارونه کوي غلط غالبا که د کم هلک چې واده نو هغه دا چل کوي چې د خپل مخ نه بلکل به مین کنه تک شین مخ به یې نیولی واده له به راشي او سی چل دی دی به لګیا شیشې ته به ولاړ یا خو به خپله خرې یا به نایي سره ناستي او نایي به 50 قسمه کریم په ټیبل یې ښوي دي. نن چې دی د هلک واده دی او که تعبیر زما لږ سخي نو خفه کېږي مې ته به وایي چې لکه دی چې چاته واده کېږي ځکه چې دا کریمات به یې ښودي او دا مخ به وله مږي او کته بره کوي به وله دا به وله سور کیسم او بیا به چې هغه تار راولي نو به هغې به ترې ویښته وباسي او بیا به چې بلیټونه به کته بره وایي چې سم صفا شي نو بیا به هغه داسې مخ په لاس وایي کوم ځای پکې لږ داسې دغه ونته کې زیږ نو نایي صاحب ته به وایي استاد چې دې ځای کې لږ دغه دی نو هغه به بله بیا پلیټ وایي او داسې چې ښه دغه دې جوړ شي بهر ته راوځي او ځان د شیشې کې وګوري نو اوس وایي ښکلی ښکاري ښه نو دنه تپوس وکړئ ولې دا کار کوي واده مې نو واده څه ته وایي وایي الله راله طاقت دومره راکړو چې جنۍ زما کور ته راځي الله راله طاقت درکړو ښه الله طاقت درکړو نو بدله کې دا کې کوم رب چې دله دومره طاقت درکړو دومره ژوند یې دله درکړو او د توفیق یې دله درکړو او ستا په قسمت یو جنۍ لیکلې وه هغه جنۍ ستا کور ته راوسته ته اوس د هغې په بدله کې دا شکر وباسي چې د مخ نه دې
سم یو دغه جوړ کړی دی لکه د جایزونو اډه چې بالکل پاکه او راغلی نو په دغه ورځ باندې هلکان دا کار کوي چې دا ګیرې چې دی دا خرئ او د ګیرې دا مسله مونږ تفصیلا په نورو بیانونو کې بیان کړې ده نو بیا هغه تفصیل نه ځو خو دومره ده چې اشاره ورته کوو چې ګیره خریل او ګیره وړه کول بلکې په پښتو کې او په لنډ الفاظو کې د ګیرې نه یو ویښته اخیستل حرام دي یو ویښته د ګیرې نه اخیسته دا حرام دي او دی ګناه کوي دا قصې پکې نشي چې د موټي نه زیات خیر دی او د موټي نه به کم ګناه ده دا کمزوره قول دی بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم حدیثونه راغلي دي انهکوا الشوارب واعفوا اللحى رسول صلی الله علیه وسلم برید سپک کوي او ګیرې ماپ کوي ماپې کوي رسول صلی الله علیه وسلم څه کوي ماپې کوي نو ته چې کله دوا کوې الله ته نو څه وایي چې الله زما ګناهونه وبخه دا وایي که نه اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا الله زموږ ګناهونه وبخه د دې څه مطلب چې یعنې الله زموږ د دې ګناهونو اتمه یې څه وبخه که ټول وبخه ټول وبخه که نه و دې ځای کې رسول صلی الله علیه وسلم واعفوا اللحى او دا ګیرې ماپ کوي نو ماپې کوي د کوم ځای پورې چې د یو موټي شي بیا مخکې پکې خپل کار شروع کوي مطلب دا شو نه ماپې کوي پرېږدي بس پرېږدي څنګه چې دې شي وي الا دا چې اوس د یو سړي ګیره او دا ګورم دا ځینې خلک پکې دا شبهه پېښ کړي داسې شبهه نه ده چې ته دا ګیره پرېږده نه نو دا خو به روانې بیا وایي د چا ګیره روانه شوې ده غالبا د الله یو طریقه ده د الله یو طریقه ده یو مخلوق په یو طریقه پیدا کړی او پاکه طریقه باندې لکه اوس د هر انسان څو خپې دوه او دوه لاسونه نادرا ډېر کم داسې کېږي چې یو سړی به پیدا شي د هغه به درې خپې هم الله خپل یو طاقت دی خلکو ته راښکاره کوي نو اوس دا ګیره چې ده د دې خپل یو حد د هغې نه مخکې نه ځي نادرا به داسې کېږي ډېر کم به چې د یو سړي دا ګیره به سمه په کته روانې دا به ډېر کم کېږي نو اوس د هغه دپاره دا اجازت شتي او دا اجازه هغه ته میلاوېدی شي په شریعت کې چې هغه دې دا ګیره دومره وړه کړي چې د دا شکل پې وران نه ښکاري بس سړی ګیره ډېره غټه ده او زنامن هم په کته راغلی نو شریعت خو دا ګیره مونږ ته دې لپاره ویلي چې د سړی پې ښکلی ښکاري خو چې اوس هغه پې بد شکله ښکاري نو بیا خو د هغې هغه مقصد میلاو نه شو نو که دغه ګیره بیا دې وړه کړي نو انشاءالله د دې اجازه شتي چې کومه دي چې په کته روانې نامن هم په کته او دا ډېر کم کېږي د اوسه پورې ما په خپل ژوند کې صرف یو سړی لیدلی هم په انټرنیټ کې لیدلی چې د هغه دا ګیره ډېره اوږده وه صرف مې دغه لیده نور عموما د ګیرې یو حدي چې د هغې نه دا مخکې نه ځي او مونږ سره دنیا سپین ګیرې ناستې او ګیرې شتي نو بیا خو په کار دا وه چې دې مثال کې د دې سپین ګیرې عمر 50 کاله او د 15 کالو دې ځوان شوی د ګیرې راغلی د 15 نه 50 عمر څو کاله شو 15 کاله خو بیا په کار وي چې دا ګیره خو سم به دي چې په دغه پرته وي په میټرو میټرو اوږده وي خو ګیره نه اوږدېږي هغې خپل یو حد یي هغې ته چې ورسي بس هلته ودرېږي بیا مخې ته نه ځي نه ګیره وړه کول او د هغې خریل دا ټول حرام کارونه یي الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي لعنه الله الله لعنت وایي په چا باندې په شیطان باندې وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا او دې شیطان په دغه ټیم کې الله ته ویلي وي یا الله کله چې الله دې راوویستو دې ملایکو نه نو دوی وي یا الله ستا په دې بندګانو کې به هم زما یو حصه وي لازم به چې دغه حصه اخلي خاصه حصه به ولأضلنهم ګمراه کوم به ولأمنينهم او اوږده اوږده ارمانونه او تمې دا به د بزله کې اچوم د دنیا به ورته سمه خوږوم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله او دا امر به ورته کومه چې دوی د الله په هغه خلق کې الله چې مخلوق څنګه پیدا کړی چې په هغې کې به تبدیلي راولي اوس الله چې د سړی پیدا کړی دی نو د څه سره پیدا کړی د ګیرې سره پیدا کړی او چې دی دا ګیره وړه کوي یا یې لرې کوي نو دې تبدیلي راولي د الله سبحانه وتعالی د الله سبحانه وتعالی په مخلوق کې یا د هغه په پیدایش کې په دې سره چې دی د خپل نارینه درس په اختتام ته ورسو انشاءالله په روان درس کې چې دی نه د په دغه شپه باندې یو څو نور هم داسې کارونه کېږي چې هغه د شریعت خلاف وي هغه به بیانو الله سبحانه وتعالی زموږ له توفیق راکړي چې حق په هر ځای کې بیان کړو او انشاءالله که پر روان درس کې دا مسله ختمه شوه د واده د ورځې د پروګرام ده نو بیا په هغه د واده د شپې چې کوم آداب دي چې کله هلک او جنۍ میلاویږي نو هغه شپې چې کوم آداب دي هغه به انشاءالله تفصیلا ذکر کوو الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو الله سبحانه وتعالی دې موږ په قرآن باندې پوه کړي او